بسم الله الرحمن الرحیم. کدی وی ټول نارینه‌ګان د یو نه ډېر نکاحګانې وکړي، دا به ټولنې ته څه ګټه ولري؟ د نارینه‌و لخوا د 2 3 4 ودونو پایلې به د زنانو لپاره څنګه وي؟ دا او د دې سره ډېر نور تفصیلات په دې ویډیو کې دي. تر پایه مو ملتیا وکړئ او نظر مو راسره په کمنټ کې شریک کړئ. السلام علیکم. زه عبدالفتاح اکبری یم. که چېرته مو جنرال او دیني معلومات لوړول غواړئ نو دا چینل در سره سبسکرایب کړئ. راځو خپلې موضوع ته. آیا په یو وخت کې د نارینه‌و لخوا د یو نه ډېرو ودونو په کولو کې ګټې شته؟ که شته نو څه دي؟ په نړۍ کې ډېر داسې سیمې دي چې پکې د جنګونو، ارثي عواملو او نورو مختلفو دلیلونو د وجې د زنانو شمیر نسبت نارینه‌و ته ډېر دی. نو ډېرو ودونو کولو سره به هغه ښځې چې کونډې وي او بې سرپرسته وي، هغوی به د کورونو مالکانې او هغوی ته به سرپرست پیدا شي. نو یوه ګټه یې دا شوه چې کونډو او بې سرپرست زنانو ته به د ډېرو ودونو په وجه کورونه او سرپرست پیدا شي. دویم، تاسې به پوهیږئ چې اولاد راوړل او لویول څومره ګران کار دی. نو که چېرته یو سړی یو مېرمن ولري او د ډېرو اولادونو علاقمند وي، نه ډېر اولادونه راوړل به د یوې زنانه لپاره کیدای شي د صحي او رواني مشکلاتو سبب شي. نو که چېرته 2 یا 3 یا 4 مېرمنې ولري، نو هره مېرمنه به د خپل د وس او توان په اندازه ماشوم راوړي. او بل دا چې هره زنانه به د مریضۍ او سختو حالاتو په وخت کې به ځان ته ډېر ښه د استراحت او ارامتیا تقسیم اوقات برابرولی وشي. دا معلومه شوه چې ډېر ودونه کول د زنانو د صحت لپاره مفید ثابت کیدای شي. درېیمه ګټه، د یو نه ډېر ودونه کول یو جامعه کې د فساد او فحشا ریښې له منځه وړي او جامعه د ډېرو غټو مشکلاتو نه خلاصېږي. لنډه دا چې ډېر ودونه کول ډېرې فایدې لري. مونږ خو 3 دانې ډېر معمولي څه مو چې په ذهن کې ول هغه مو راواخیستل او تاسو سره مو شریک کړل. تاسو په دې باره کې نور معلومات پیدا کړئ او مونږ ته په کمنټ کې ولیکئ. لنډه دا چې د اسلام هر حکم په یو حکمت بنا دی. او بیا هم آخري خبره چې الحمدلله چې مسلمانان وي. تر بلې ویډیو د الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.